السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دغه سپینګری بابا سره ناست یو چې تقریبا د اتاتیا کالو دی، خو الحمدلله ثم الحمدلله چې خپل همت نه دی بایللی. دا چې پخوا مسجدونه او مدرسې ډېرې زیاتې کمې وي نو دی قرآن کریم نو ویلی، اوس یې په اتاتیا کالو کې قرآن کریم ته مخه کړې ده او خوشبختانه چې یو سپاره ویلم د خو راځي د دې کاکا نه به واورو. ښه کاکا څنګه د قرآن شریف شروع کړو او دغه کیسه وکړه لیدونکو ته؟ دا شو چې دغه ډېر زامن او نصیب دا ټول ما څوک کاریان کړه، څوک مې مفتیان کړه، څوک مې مولیان کړه. ما ځان سره فکر وکړو چې راشه نو دغه نه تېر شه، د خپل ځان غم وکړه. بالکل سپاره مې راواخېسته، به دلته کېناستم. استادان مې زغ ډېر دي په دې کلي کې چې کوم د قرآن حافظ دی د دې پورې ما ته سبق ویلی. دا سپاره مې خلاصه کړه، پسې دا بله مې راواخېسته کور کې مې دا مې مسلمۍ نه پسې وراړولې ده قرآنۍ سپاره. زه مې دا چې خلاص کړمه د خیره که نه قرآن شریف خط به شروع کړمه چې خدای پاک ما عالم کا او ښه کار مې وکړم او بد نه. ډېر خیراتي کارونه بېګا مې وراچوه، خیراتي کار کړی ورپسې مې چا نن اخېستي. یو ماشوم شوی و پرون په 3 بجې باندې هسپتال کې بېګا وړی و او ورته ویل چې دا سنت کوي، خو داسې دغه یې نه و، د خدای قدرت ته د ګوتې غوندې و. اول ته ورته ویلي و چې دا ملاجان لا راته ویستل، ته ړوند یم چې راغې ختم ماشومان هم سنت نو ما داسې ورته ویل چې دا خو ما سنت کړي، دا ګوتې مې ګوره دا پرونه ګورې دا په دې ګوتې راکش کړم او ما ته خدای پاک سنتۍ ما سره خو دغه نشته. نو ورته مې چې وایي که ړوند یم دا به مړ شي. دې ښځو ما ته ویل چې موږ خو موږ تا ته در بخښلی و، داسې مې ونیو بېګا د الله په رضا 100 روپۍ راته کېښودې چوپ چې ما دا ما الله په رضا درته پرېښي، هغه مې ورته سنت کړو. نو ما ډېر خیراتونه کارونه کړي دې فارمونو کې ولا بلا چې دې په دې پېښور او په دې منطقو کې چا نه ما د سنت پیسې نه دي اخیستې، چا نه ما د غاښ پیسې نه دي اخیستې، پسکاري مې خپله والي، منډه مې خپله والي. خو راډو په دې کې چې ما څومره ورسره شوې ده ما ډېرې ښېګړې کړي، که څوک یې مني ودي مني، که نه دي مني کاته هم راپسې لاس خلاص او پوتم. ښه یعنې خیراتي کارونه دې کړي دي، اجتماع ته د خیر رسولی، خو د الله تعالی کتاب دې نه و لوستی. نه مې لوسته، اوس بېخي زه مخه شوې ده. په اتاتیا کالو کې تا اوس د الله تعالی کتاب ته مخه کړه. کتاب ته ناست یم د خیره اینده اوس ورغلم تیاره مې سپاره په میز باندې ایښې ده، پکې چالان دی او کټ پروت دی په دیره کې او یو ښایسته زوی مې دی، لږ مریض هم دی. دا اوس په دې کور کې سبق هم نه دی ویلی. ما ته ویل چې ته به سبقونه وایه او ته چې ته غواړې مسجد په نامه باندې ناروغه دی، ته سبقونه وایه او ما نه دا کیکونه او بسکټونه غواړه په دې نیسته کې درته زه راوړم. غاښونه مې نشته دی او بس کیکونه هم راوړي، بسکټ هم راته راوړي. قرآن کریم خو د عزت کتاب دی. الله تعالی وایي که تاسو غواړئ چې عزتمن شئ نو د قرآن کریم ولولئ. دغه دی ستا مریض وایي تا ته اوس په دې غریبۍ کې وایي چې زر د کیکونه راوړم خو ته سبق وایه او ته سبق وایه. او دلته مې نسلې مې ټول د قرآن حافظان دي، ننګیان مې حافظان دي، ماشاءالله دوه ننګیانې مې دي د قرآن، درې مې دي. یوه غوټه مدرسه لري په پاکستان کې او دوه دلته کور کې دي او دونه زه سبق اوس وایم. هغونه سبق دونه سبق وایم کور کې. دا اوس څومره ښه پیغام دی، خلک خو د ښځو نه سبق نه وایي زما کور کې دي او ته یې ماشاءالله هغوی نه وایي. او بل دا چې د اتاتیا کال وي بابا ستا په عمر باندې زیاتره داسې سپینګیري مشران موږ لیدلي دي چې هغوی ته مونځ هم نه ورځي او ته بیا قرآن کریم دې شروع کړی. دغسې نور مشران چې قرآن کریم یې نه وي لوستی یا په مونځ کې غلطیانې لري، هغوی ته ته څه پیغام لري؟ زه داسې پیغام لرم چې تاسو خواري وکئ، مونځ کوئ د رسول الله مبارک په طریقو باندې برابر وکئ، چې مونځ کوئ په صحیح توګه یې وکئ، چې مونځ کوئ جمع باندې 5 وخته وکئ، غیبت مه کوئ، چا ته تکلیف مه رسوئ، د چا مال مه خورئ، د چا کمه مه کوئ، ورځ د قیامت روانه ده، ذرې ذرې حساب شته. والله که ما مسلمان اوسه پورې په عذاب کړی هیني او ورسره ما ته کونې ته ګوتې راوړې اوس یې په خدای باندې سپارم او چې چا پسې مې خولۍ ایستلې غرق دی. او بابا تېره ورځ خو چې زه رانم دلته 200-300 ماشومان په دې مسجد شریف کې ناست وو، تا سره هم سپاره وه، دلته مسجد ته هم راځې سبق هم دلته مې اوسه پورې وایه که نه، اوس خو دلته مېوې هم دې ځای کې مې وه، دا تاسې راغې په هغې ورځ مې هم دلته ویلې، خو دلته غال مغال ډېر دی، غال مغال ډېر دی چې ووایم چې کور ته زما بیا ما نه هېري. هلته بیا راته زما د ننګیان دي د قرآن حافظان دي، راته چې بابا هلته نه شي ویلی دلته کښېنه موږ به درته ټیم په ټیم باندې اوس دا چې دا دلته موږ ویو بس اوس هغونه یې ویم یو منسیا مې دی هغه هم د قرآن حافظ دی، هغه هم راته وایي بس دغونه مې شروع کړي. نو اوس مې دا بله قرآنۍ سپاره هم نیمه نه وراړولې، اوله سپاره اوله مې ختمه کړې، دا قرآنۍ مې نیمه نه وراړولې ده. ماشاءالله ماشاءالله. نو څنګه چلې د خیره سره کله به ختمېږي؟ د خیره سره چې ختمه شوه که نه بس یو سیلیا به پیدا کومه د خیره او ولالون بیا دغه کلي کې به دغه کاریان بل څوک نه ما به غواړې که نه
تا به غواړم د خیره چې نمبر راته راکړه حاجي صاحب سره شته دی تاسو به تلیفون وکړم او شپه چې مخې ستا وریجې به راوړم داسې وریجې ورته پخې کړم چې په کابل کې به دې نه خوړې کاکا ته شپه مې خلک هم سنتې غاښونه مو باسې ته څه مال راونډرې که نه نو خو ما خو دا کار نه کړي که نه اوس خو بېدسته یم نه شم بېګا مې هم دا کار کړی دا دا په رضا باندې عادل صاحب بله خبره وکړه وایي چې زه به فقط کاریان نه غواړم نور څوک نه غواړم بابا دا نور خلک ولې نه غواړي دومره وسه مې نشته که نه دلته اوس ګوره دلته اوس ګوره ودرېږه په کاریانو باندې نه کمېږي دلته د زموږ په بارنګ کې تقریبا کوم 40 کاریان دي ها ماشاءالله نو دا چې ما ماړه کړو دا چې کوم سپین ږیری پکې و چې مونږ ته موږ سره جمع کې مونځ کوي کا انشاءالله تا چې قرآن کریم کله ختم کړه که نه او زه خبر شوم تا پسې یو تلیفون وکړم ښه لونګۍ به درته راوړم او هغه هم درته په سره خدای دې ګورنو نه کا خدای تا نه ډېره مننه چې علم شروع کوم که دې پسې د دغه قرآن شریف شروع کوم حفظ کې دا مې چې دغه که که نه په یاد باندې یاد مو ماشاءالله ماشاءالله توکل په خدای کنو نه مړ بشم پکې مړ بشم ان شاء الله تعالی هات مې کړی دا بیا کارو نستواري ما بیا کار کېږي چې ما نسوار کړی دی روزه کې مو سرات مو کو پرې مې خو د وسم پاتې دي ماشاءالله ته ډېر یو قوي اعظم او قوي هوډ لري ته دا کار وکړه بس ما څه کوم که نه بالکل نو ان شاء الله تعالی زیاتره ځوانان دغه دیني زده کړو سره هېڅ علاقه نه لري هغوی ته ته څه ویل غواړې زه هغوی ته داسې وایم چې د خدای خاطر وکړئ د رسول الله مبارک په طریقو باندې وګرځئ دغه اختان د رسول الله په طریقو باندې جوړ کړئ جامې د رسول الله په طریقو باندې واغوندئ مزدوري وکړئ د پلار او د مور خدمت وکړئ سبقونه ووایئ پوډرو پسې مه ګرځئ کرکټونو پسې مه ګرځئ لوچاګي مه کوئ 2 روپۍ بې ځایه مه تاوانوئ او بېغمه راشئ جوماتونو ته او سبقونه ووایي ښه کاکا نو زه به اخري خبر ودرنه دا وکړو چې کله چې دا قرآن کریم نو شروع کړی په هغې وخت کې ستا په دې ژوند کې ارام او سکون ډېر وکړو اوس ډېر داسې ومه که نه چې دا خپه مې خوږېده جمع ته نه شوم راتلی او په ورځ دا ما شروع کړه دا په خلاص کېدو رانه زه دا چاپه کړم که نه چې خپه مې هم خوښ وه او مغزه مې هم خوښ وه اوس مازدیګر کې په دا رقم سبق ویمه که نه چې داسې خوند را کوي نو یو صورت نه وی اوس خو صورت مې نه زده که نه سم الله ووایه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ما شاء الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اکبر غاښونه مې نشته ماشاءالله ډېر ښایسته دي بیا صرف دغه یو دی چې نو دا دی بیخي نو یولس غاښونه نشته که نه بالکل بابا په خوله کې یو غاښ نه لري دا اتیا کالو دی او یو کال کېږي چې قرآن کریم شروع کړی دی اعظم او هوډ دومره قوي دی چې انشاءالله تعالی و دا به ختمو او حفظ به شروع کوم بس کاکا الله تعالی دې ستا ارمانونه پوره کړي خدای تاسو سره ډېر ښه وکړه چې دغه هدف ته خدای ورسېږي تاسو سره ډېر ښه وکړه خو بیا هم نه یو خواهش کوم او سوال درته کوم چې موږ دا ماسپښین مونځ چې دی که نه دا په 2 ورځیانو دا برسره سره وکړي چې موږ دا ماسپښین جمع وشي بې جمع ناستې ونو بس کاکا دلته مسجد شریف ته چې چت نه لري او د اوبو څاه هم نه لرله الحمدلله موږ د کمر بنسټ په مالي امکاناتو باندې دلته څاه ویسته اوس د جمعه چت نشته دی نشته که نه غواړم انشاءالله که څوک پیدا شو زه به ستا نمبر خو نشته که نه ولې ماسټر ځار یې موبایل نمبر دې ووایه که نه که نه نمبر ځار یې واخله موبایل نمبر دې ووایه که څوک د کاکا د جمعه چت جوړوي نو ډایرکټ د کاکا سره تماس ونیسئ 0 انشاءالله دا په سکرین باندې به هم 0 دا د لالا ټلیفون شماره ده او دې سره زنګ ووهئ نو دغه کوم خلک چې تا ګوري دا مرستې خو ټول موږ سره دوکې موږ یې خپله نه کوو صحیح خبره دوی ته ته څه وې دوی ته زه دا وایم چې خدای تاسو ته جنتونه درکړه او خدای تاسو ته ډېر ښېګړې وکړه او د جومات په چت کې چې موږ سره دا مرسته وکړئ چې سنډ ورته ولاړ یم سپین ږیري یم ډېر سپین ږیري را سره ولاړ دي او د سنډ ورته خولې را باندې را روانې دي او غریبانان وه او موږ ته چت پټ کوي بس او ډېره مننه به درنه وکړو
چې دا شت بنګ ته پټ کړي ان شاء الله تعالی. بس تا دې الله تعالی ژوند امين 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 امين. او کاکا دغه خپل دعاګانو کې دغه مظلوم وطن ته سره لګي دعا یا الله ټول مسلمانان د بخیرنا کې او چا کوم ګناه کړي خدای معافي وکړي. چا چې دې کوئی کې تو صبر وکړه کنه چا چې کوئی کې منډه کړي لکه تاسو لکه پاس دغه سړي ما سره منډه والي د ورور دی کنه حاجی صاحب مریض هم دې لګاغه تم او کنه خدای دغه د مخیرنا کې خدای دغه جوړ کی او ټول کارونه منډه تاسو کړي خدای او الله دا وطن او دا وطن ورور چې تاسو خدای ووړل جنتونه درکړي. امين. ډیره مننه کاکا ډیره مننه.